په کابل کې د سیاحتي او درماني شرکتونو ټولنې په فعالیت پیل وکړ. د حج د مراسمو د ادا کولو او یا د سیاحت لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تلونکو هیوادوالو لپاره د ښو اسانتیاوو د رامنځته کولو، همدارنګه د بهرنیو سیلانیانو د راتګ لپاره د ویزو او هوایي سفرونو د غوره شونتیا د برابرولو په موخه په کابل ښار کې د څو شرکتونو دغه ټولنه جوړه شوه. پول مردم، پیسې مردم، پاسپورت مردم نباید بعد بره. بر یک مرکز مطمئن، بر یک جای مطمئن پروسس شود و مشتری من حیث مهمان عزت شود. د یاد ټولنې د پرانیستلو په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو افغان پانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې امنیت به خوندي وي او هر ډول اسانتیاوې به ورته رامنځته کړي. در بخش تجارت اقتصاد شما شاهد هستین چقدر پیشرفت شده، چقدر توسعه شده. با وجود شرایط سخت، با وجود محدودیت‌های بانکی، تجارتی، محدودیت‌های تعاملاتی که ما با جهانیان داریم، با وجود از او الحمدلله قیمت پول افغانستان به همه معلوم است. ارزانی و قیمتی را شما می‌بینید، کشورهای همسایه را می‌بینید با وجود از اینکه همه چیزشان تامین است ولی شما مشکلات‌هایشان را می‌بینید. جای بسا شکر است، ما افتخار می‌کنیم به تجار صاحبای خود، همیشه حمایتشان میکنیم. هر خدمتی باشه، هر ممکن خدمت، رهبری امت اسلامی افغانستان توجهشون فقط به حمایت شماست. د سیاحتي شرکتونو مسؤلینو ویل چې حکومتي ادارې ورسره همکاري وکړي او په کارونو کې د خنډ او ځنډ د رامنځته کېدلو حل لارې د پیدا کړي ترڅو نور هیوادوال هم په افغانستان کې پانګونه وکړي. مسئله که ما مهم با او دست پنجه نرم میکنیم داشتن 4 دانه جواز است که جواز تجارتی به شرکت‌های سیاحتی داده میشه. امیدوار هستم جناب معاون صاحب بزرگوار هیچ شرکت به سطح دنیا بالاتر از یک جواز نداره. متاسفانه شرکت‌های سیاحتی بالاتر از 4 دانه جواز دارن. آیا ما بیایم خدمات سالم بر مردم بدیم؟ آنقدر عاید بالای شرکت‌های سیاحتی ندارن که ما پرداخت 4 دانه جواز بکنیم. جناب رئیس، از یک اداره 2 دانه جواز به ما صادر میشه. از وزارت محترم اوقاف علایده برای ما جواز صادر میشه. از وزارت محترم ریاست افغان تور علایده جواز صادر میشه. ما امیدوار هستم یک مرجع مربوطه‌ای که مربوط ریاست محترم افغان تور و یا گرزندوی هستیم فکر بکنم یک جواز کفایت میکنن. اجازه بدین که زمینه به خاطر رشد تاجر سرمایه گذار در این کشور مساعد شود. په هیواد کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده او ګڼ شمېر داخلي او بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. اسلامي امارت هم په دې برخه کې د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکوي.